یاره داجی زما یو جینې خوخه د چې په گیفت کې ولا څه ورکما دا سوې بچې څوک دا سونه مې دی الیشا 007 نومې دی خان څنګه دا یاره داجی دا غټه غټه سترګې د ډبوسکی لاسونه او سم خپل مورم دا بچې کو هغه لار څه ورکې ستا خوخه ده خو دې څه کارو کا امور له زما زونګ د نمبر ورکا یاره ملګرو نن ماته دا پته ولګېده چې دا ښځې په دنیا کې دومره خوشحاله ولي هغه ځکه چې د هغو ښځې نه خپل اوقات کې اوسېږه ما ته پته ده چې ته د چا نوکر او د چا په اشارو کې نه پاسې ښځې ته پکې مزه منیر صاحب څنګه به بادرنګ ته کریله وایما زه دې پرې مړ شم خو دلته به دله وایما چا کې چې ځای شته نو هغه ته به خپل پیر وایم دا مې ایمان دی چې خنزیر ته به خنزیر وایم نوکره دې خوا راشه جی خان جی خدمت وایې ته ما ته دا ووایه که نه ما چې پرون باتروم کې لامبل ته ما پسې څنګه ډایرکټ را دننه شوې یاره خان جی خپه نه شئ ما وې کو بیګم صاحب دننه لامبي هلکه منجن ماما د سردار علي ټکر په اواز یو نوی غزل لاغلی دی په هغې ویډیو جوړه که بلا لایک په پیاته ملو شي او یا الو تازه ګوله هو منجن ماما وایه تباشه خو په قربان مانه 1 GB ډېټه وواله یاره بېګانه وخته کور ته لاړم ور مې وډبو خو ښځې راته ورکوله او نه کو بیا مې سابه د شپه په روډ باندې تېره کړه چې سهار په اوښ کې رالم نو یاد مې شو ما خو لا واده نه دی کړی چابي مې په جیب کې وه یاره مرګرو زما نن سپیشل سوال د واده کړو سړو نه دی هغه کم یو داسې شی دی چې واده کړي سړي اچویم او خوریم چپل بدله به اخلم خو حالاتو ته لږ غلی یم بدله به اخلم خو حالاتو ته لږ غلی یم چا چې زورولی یم چا چې خفه کړی یم السلام علیکم جاوید زاده څنګه چلې هی او خیر دی یار الکه پلار د ډیر وخت شو چې نخکاری هغه هو یار اتکاب کې دی زه شکر دی پیسې میسې خورا لیږي که نه د پیاز غوټې نن ډېر خوشحاله نه چا راته ویلي چې دا چرګه کم ټایم کې ګرم غولو کي که نه په دې کې د هګۍ زیړ مکس که ولړه چې ښه مکس شي که نه نو بیا په دې سر باندې پورې که او زیات نه هفته پسې ګوره 1 week later اوږدې زلفې به یې الکه جاویده دا چرګه خو نه هرسې ولې نه یار خرڅو مې وفاداره خو ده که نه داسې وفاداره ده چې 4 پیرې مې خرڅه کړې ده واپس راغلې ده هلکه څوک یو دلته څه کې خانجي زه ډېر زیات غریب یم په کلي کې ټول خلک ما پسې خاندي ښه دا څه وې یار ښه داسې کار وکړه دې خوا راشه جی خانجي کېنه پاسه بیا کېنه بیا پاسه خانجي اوس چې کلي ته کله لاړ شي که نه خلکو ته وایه زه خانانو سره کېنم پاسم استاد یو 2 چرګانو ته لا او د چرګانو دکان نه ورو دا خو د پیزارو چپړو دکان دی خپه نشي شټر د نیم کولاو او خپې د ښکارې د ما که چرته غټه چرګه ولاړه